دې صنف کې څلور هلکان دي. اوس دا څلور هلکان وګڼم څه که نه څه وګڼم؟ پکتیکا کې یو ځوان د پوهنې برخه کې نوښتګر ګامونه اخیستي. د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې یو ځوان اکبر ریحان د دوران تعلیمي اکاډمي په نوم داسې یو علمي مرکز فعال کړی چې د دې ولایت پر کچه یې ځینې نوښتونه بېساري او د یادونې وړ دي. هغه د لومړي ځل لپاره د نړیوالو معیارونو او افغاني کلتور په نظر کې نیولو سره د خپلو استادانو پر مټ د موثرې او معیاري انګلیسي زده کړې لپاره ځانګړی سیستم جوړ کړی چې له مخې یې یو زده کوونکی کولی شي د یو کال په موده کې دغه ژبه زده کړي. د دوران تعلیمي اکاډمي د فعالیت موده تقریبا اوس 18 میاشتې وشوې چې موږ فعالیت ترسره کوو. په دې موده کې موږ په مختلفو برخو کې لکه د انګلیسي په برخه کې، کمپیوټر، ویناوالي او د ماشومانو برخه کې په دې څلورو څانګو کې موږ خدمات وړاندې کوو. د انګلیسي برخه کې تازه مو د انګلیسي ژبې د ګلوب په نامه سیستم مکمل کړی دی. دا سیستم د انګلیسي برخه کې مکمل 12 کتابونه لري او دغه هر کتاب په یو میاشت کې خلاصیږي او د بلې میاشتې له فایل سره هم زده کوونکي دویم کتاب ته ځي. Afghanistan is an Islamic country in the Asia continent. It is very beautiful country. د دغه لړۍ یو تن زده کوونکی وایي 4 میاشتې کېږي چې په یا تعلیمي مرکز کې انګلیسي زده کوي او تر اوسه یې پر انګلیسي ژبه د څه ناڅه خبرو کولو وړتیا پیدا کړې ده. زما دغه په ګلوب 3 صنف چې دا څلورم کتاب ده او تر دې حده پورې ما انګلیسي ژبه زده کړې ده چې یو څه خبرې پرې وکولی شم او زه انشاءالله اطمیناني یم چې تر ګلوب ماسټر پورې چې رسېږم. ګلوب ماسټر چې کله پای ته رسېږي زه انشاءالله پوره مطمئن یم چې د ګلوب ماسټر په پای ته رسولو سره به زه مکمل ډول او په معیاري ډول په انګلیسي باندې خبرې کولی شم. نو دا اکاډمي واقعا سپیشل کورسونه لري د شاګردانو لپاره. یعنې موږ خپله مخکې نه سوای کولی چې انګلیسي کې دومره څه اسانه څه ترلاسه کړو، خو اوس یې ډېر په اسانۍ سره د با تجربه استادان لرو. تر څو چې سلیمان په هغه باندې وخت کاغذ ټیبل بند کړی پر دې سربیره یې د لوستو او نالوستو خلکو او په ځانګړي ډول د دیني او عصري علومو د زده کوونکو لپاره د ویناوالي او شخصیت جوړونې ټولګی فعال کړی تر څو هغوی پکې د یوې ډېرې منظمې، جذابې، روانې او معیاري وینا کولو مختلف مهارتونه زده کړي. همدارقم ته د ویناوالي او شخصیت جوړونې برخه ده. دا برخه دا څنګه پکتیکا کې د لومړي ځل لپاره دوران تعلیمي اکاډمي له لوري رامنځته شوې ده چې د دغې ادارې برخه په پکتیکا کې مخکې د ویناوالي او شخصیت جوړونې برخه کې کوم داسې خاص کورس موجود نه و او موږ د لومړي ځل لپاره په دې برخه کې خدمات فعال کړو. استاد ریحان وایي په نوموړي ټولګي کې زده کوونکو ته د ښې وینا کولو په موخه روښانه هدف، منظم جوړښت، ساده او روانه ژبه، د غږ کنټرول، د بدن ژبه یا باډي لینګویج، تمرین او چمتووالی، باور او جرأت، د اوریدونکو پیژندنه او قوي پای ترڅنګ بېلابېل تخنیکونه او مهارتونه ورښودل کیږي. د دغه ټولګي 2 تنو زده کوونکو په دې اړه راته وویل: ځکه چې استاده موږ هر هغه څه چې لرو تر نورو پورې په منظم شکل ورسوو، هر هغه څه چې زموږ په ذهن کې دي او هر هغه څه چې موږ غواړو تر نورو پورې ښه ډول ورسوو، په ښه جرأت باندې خپل افکار، خپل ذهنونه، هر څه چې موږ لرو تر نورو پورې په ښه ډول ورسوو. دلته خو د لومړي ځل لپاره د موږ په یقین موږ خپله هم د نورو ولایتو محصلین یو، نو ډېره ښه د محصلینو لپاره هغه څوک چې جرأت نه لري، هغه څوک چې علم او زده کړه لري او تر نورو پورې نشي رسولی، د پکتیکا لپاره ان تر دې چې نورو ولایتو دلته محصلین کوم دي او څه لري نورو سره شریک، دا خو یو ډېر ښه فرصت دی لپاره دلته برابر شوی دی. د علم خاوندان وایي په داسې یوه ټولنه کې چې علمي فرصتونه پکې محدود وي، له نوښتونو سره مل د یو معیاري تعلیمي مرکز ایجادول د خورا ډېرې ستاینې وړ دی. د دوی په خبره چې علم د ټولنې د پرمختګ بنسټ دی، هر هغه ګام چې د پوهنې د خپرېدو لپاره اخیستل کیږي په حقیقت کې د یو روښانه راتلونکي لپاره پانګونه ده. که دا ډول هڅې وستایل شي او ملاتړ یې وشي، نو لرې نه ده چې پکتیکا به هم د علم او پرمختګ پر لور چټک ګامونه واخلي.